سلامونه ټولو لرو برو پښتنو ته. انا لله و انا الیه راجعون. مولانا ادریس صاحب شهید شو. تیره ورځ ما په مولانا صاحب پسې ویډیو کړی و او دغه پیغام مې ورکړی و چې زمونږه په پښتون وطن کې منبر محفوظ نه دی، قرآن محفوظ نه دی، علما محفوظ نه دي، عوام محفوظ نه دي، زمونږه کورونه محفوظ نه دي، زمونږه خویندې میندې محفوظ نه دي. په منبر باندې د امن خبره وشي. صرف دغه سوال مې کړی و، دغه سوال په بدل باندې پښتنو ماته بېشماره کنځلې وکړي. پښتنو زما خور مور وکنځله. نن ډېره د افسوس مقام دی او یقین وکړه ډېر د زړه نه خفه یو. دا نه زه په دې نه یم خفه، زه په دې نه یم خفه چې یا زه تاسو سره ریاکاري وکړم او یا زه تاسو ته ځان ثابت کړم چې او زه په مولانا صاحب باندې خفه یم او زه تاسو باندې اوس چې کوم دی دلته ځان درته پخڼې او مکار زه تاسو ته ځان ثابت کړم. زه نن د ټولو لرو برو پښتنو نه دغه سوال کوم او هغه سوال زما دا دی چې تېره ورځ ما کومه خبره کړې وه نو زما خبره غلطه وه، یا زما خبره ما مولانا صاحب ته کنځلې کړې وي، یا د مولانا صاحب څخه زما نه څه ذاتي اختلافات وو، نه زما د مولانا صاحب خپلو کې څه دشمني وه، خو ما صرف دا سوال کړی چې په منبر دی د امن خبره وشي. منبر لا محفوظ نه دی. شاید دا خلک نه خبره وو، د دې خلکو غوږونو ته دا خبره په اول ځل زما غونته کې د یو جاهله، زما غونته کې د یو کمزوري سړي د خولې نه اورېدل وه، نو دیو پې ځکه غوسه شوي و. نن هغه خلکو په خپله ولیده او نن هغه څوک چې هغه چا چې په منبر باندې د وطن د امن چغې وهلې او د ملک د سپاسالار صفت یې کاوه او د هغه تعریفونه یې کول، نن هغه سړی هم شهید شو. زه نن د خپلو علما کرامو نه دغه سوال کوم چې اوس خو دې په منبر باندې د امن خبره وشي، اوس خو تاسو ته پته ولګېده، اوس خو تاسو خبر شوئ. مولانا ادریس صاحب د څومره علماو سربراو هغه نه د هغه څومره شاګردانو د هغه څومره خلکو نن پکار ده چې په هر منبر باندې د مولانا ادریس صاحب خبره وشي. نن پکار ده چې په هر منبر باندې د پښتون وطن د امن خبره وشي. نن پکار ده چې په منبر باندې د هغه تورسرو او د هغه برو پښتنو خبره وشي. زمونږه د پښتون وطن ما د یو څو جاهلانو پوسټونه دام وکتل، زه یو څو پوسټونه دام ګورم چې خلک په میډیا باندې وایي چې یاره ساقي جان د مولانا ادریس صاحب قاتل دی. ساقي جان د ځانه مچ نشي شړلی. اوس د خپله پراپیګنډا په ساقي جان باندې مه سړوئ. څنګه چې تېره ورځ په منبرو باندې ما ته کنځلې کړې وې، نن د ریاست نه په دغه منبر باندې د دغه علم د مرګ او د شهادت پوښتنه وکړه. نن په ځان کې جرأت پیدا کا، نن په ځان کې پښتو پیدا کا چې نن هم څخه حق او سچه وینا ونه کړې، دې نه پس به ته حق سچه وینا کې. نن تا وکاته چې په پښتون وطن کې یو سړی محفوظ نه دی، هغه سړی چې تاسو ته یې سهار او ماښام د قرآن درسونه درکول. نن تاسو په خپلو سترګو باندې ولیده چې سړی ستاسو په منځ کې نشته. نن بیا په ځان کې غیرت او په ځان کې جرأت را پیدا کوي. ما داسې خلک ولیدل چې هغه نن جاړي بې غیرته سړی، جاړي کمزوری سړی. تاسو د دومره علم څه ولې تاسو کمزور یئ؟ دومره د الله تعالی د لارې نه خبر خلک ولې نن کمزوري دي؟ نن تاسو ته پته ده چې دلته کفر غالب دی، تاسو ته نن پته ده چې دلته کفر غالب دی، دلته اسلام محفوظ نه دی.
نن هم به ته خاموش یې، ته به نن د امن خبره نه کوې. زما خبرې په تاسو باندې بدې لګي، زما خبرې په تاسو باندې بدې لګي. زه خو ستاسو دشمن یم. ما ته خو تاسو د دشمن په نظر باندې ګورئ. ما ته خو تاسو د دشمن په نظر باندې ګورئ. زه خو ستاسو دشمن یم. نن هغه ملایانو ته ویم، نن هغه علماء کرامو ته ویم چې نن دې ستاسو په منبر باندې د امن خبره وشي. تر څو پورې لاړ شي دا د مولانا صاحب لاش د جی ایچ کیو مخې ته کېدی. نن دا د مولانا صاحب لاش د جی ایچ کیو مخې ته کېدی او د ټول پښتون وطن پوښتنه ورڅه وکړي. تاسو کې دا شعور نشته، تاسو کې دا سوچ او فکر نشته، تاسو سره دې خبره احساس نشته. بیا هم راغلي په میډیا باندې ناسې پچپوزي کوئ ساقي جان چې زما باندې ستاسو تسلي کېږي. ولیکئ ما قاتل ولیکئ چې په ما ستاسو تسلي کېږي او زه تاسو ته دومره لوی مړه ستاسو شان نیتونه او ستاسو شان سوچونه د خدای مونږ له نه راکوي. مونږ دې الله تعالی ستاسو غونته کې د کم سوچ وس نه راکوي چې ستاسو شانته کې کم سوچ وکړو. زما څه ته څه ضرورت دی؟ زه دا سهار او ماښام چې ما ځان دشمن کړی دی، دا د دې مسافرۍ کې ناست یم، الله تعالی له هر څه ډېر تېر راکوي. زه وایم زمونږ دا غږ 2-3 کسانو ته رسي چې مونږ د خپل پښتون وطن د امن خبره وکړو. دا مونږ په ځان باندې فرض ګڼلې ده، فرض. دا د پښتون وطن امن او د دې خلکو مخالفت دا مونږ په ځان باندې فرض ګڼلی و. که دا مونږ باندې فرض نه وی ګڼلی نن تاسو نه خبرېدئ. نن تاسو او دا دلته وایم چې کم خلک په دې باندې جاړي، کم خلک په دې باندې خفه دي، نو ګوره تاسو هم وجني، تاسو هم نه پرېږدي. دا خو یې دله صرف معلوم که چې په دې وخت کې د علماو سربراہ څوک دی، دلته څوک خلک راغونډوي او دلته څوک خلک دلته خلک په چا باندې راغونډي. تېره ورځ تاسو پیغام ورکړی چې مولانا شیخ ادریس صاحب د دومره علماو سربراہ دی، نن یې تاسو هغه سربراہ نه خلاص کړئ. د دې نه پس به تاسو تپوس کوئ. د هر منبر نه به دغه شانته کینه تویېږي لکه څنګه چې د مولانا خانزیب صاحب توی شو وه، خلک پې خاموشه پاتې شوي وو. د مفتي منیر شاکر صاحب وینه توی شو وه، خلک پې خاموشه پاتې شوي وو. نن د مولانا ادریس صاحب اینه توی شو که تاسو پې خاموش پاتې شوئ. دغه شان زما اینم تویېږي، ستا اینم تویېږي. په دې وطن کې یو سړی محفوظ نه دی، په دې وطن کې یو سړی محفوظ نه دی. نه محفوظېږئ. دا نن تاسو څه موقع ده، تاسو الله تعالی نن رایخ کړئ. که د دې نه پس هم تاسو خاموشه پاتې شوئ، دا د مولانا صاحب مرګ تاسو په پراپیګنډو خوا دې خوا که سبا به تاسو دقه شانته کې یو وجلی کېږئ، یو وجلی کېږئ. زه خو نه د خپلې زندګۍ نه مطمئن یم، نه زما داسې زندګي خوښه ده. ولې چې موږ خپله زندګي ټوله د وطن نه بهر تېره کړه، کله د یو په غلامۍ کې، کله د بل په غلامۍ کې. خو وسم الحمدلله دومره کېږي چې هغه خبره په ډاډه باندې کوو، ښکاره باندې کوو. ما ته را څو ورځې څومره دمکی راکړی شوې، ما ته را څو ورځې څومره خبرې وشوې، ما ته را دومره وخت څومره کنځلې وشوې. زه نن هم تاسو ته دا په جار باندې ویم، زما د لایو ته به ډېر محترم خلک ناسي. زه نن بیا زه به وجلی کېږم، زما ته چې هر قسمه مشکل راځي، زما کورنۍ ته مشکل راځي، زه نن بیا هم په جار باندې دا وینا کوم چې د مولانا ادریس صاحب قاتل د پاکستان ریاست دی مولوي صاحب، خو ته یې اوس هم نشي ویلی. زه نن بیا په جار باندې ویم چې د مولانا صاحب قاتل پاکستان ریاست دی مولوي صاحب، ته اوس هم خاموشه یې، ته یې اوس هم نشي ویلی.
نن بیا هم زما ایمان په تا باندې غالب دی. زه نن بیا تا سره شریکه چغه وایم چې مولانا صاحب قاتل پاکستان ریاست دی. او ته د خپلې غلامۍ نه، ته د خپله پروپیګنډو نه لا تر اوسه را بهر نه شوی وایي ساقي جان د مولانا صاحب قاتل دی. ساقي جان خو چې یو وخت روټۍ وخوري بل وخت نهر د ځان له رزق نشي پیدا کولی. او ته چې کوم دی نن خپله دومره یو لوی شهید په دومره یو کمزوري سړي باندې وراړی، دا ستا د ایمان جذبه ده. ستا په دې ایمان دې لعنت شي او ستا په دې جذبه دې لعنت شي. ته نن د لکونو علماو سربراه په یو کمزوري سړي باندې وراړی، په یو کمزوري سړي باندې. تا ته دا پته ده چې ریاست زورور دی، تا ته دا پته ده چې ته د ریاست نه تپوس نشي کولی، تا ته پته ده چې ته د مولانا صاحب د قاتل نوم په ښکاره باندې نشي اخیستی، ځکه په ساقي جان باندې تهمت لګې، ځکه ساقي جان د هغې کې تا ته پته ده چې ساقي جان دی. بس پروپیګنډه نه خوره به یې کړمه او خپله شرم به پټ کړمه، خو په ریاست باندې د خپل یړې د وجې ته غږ نشي کولی چې زما قاتل ریاست دی. څنګه د پنجاب مولا محفوظ دی او د پښتونخوا مولا وجلی کېږي، د پاکستان د پنجاب هر کور محفوظ دی او د پښتونخوا هر کور ولوټلی شو. د نه پس به تاسو خبرې کوئ، د دې نه پس به تاسو کې غیرت راځي، یا تاسو د علم نه خبر یئ، تاسو د پښتو نه خبر یئ، یا تاسو د غیرت نه خبر یئ. ما وقت وختي خلک جړلې، جاړئ ما راوځئ خپل شهیدان وژغورئ. د خپلو مولانا فضل الرحمن صاحب د یو لوی پارټۍ او د یو لوی تحریک مشر دی، او دا دعوت مونږ ته اسلام راکوي، یو کلمه راله دا حق راکوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه د ازادۍ دعوت ورکوي. مولوي صاحب ته چې نن هم ماله د بغاوت اعلان نه کوې، ته چې نن هم ماله د خپل مولوي صاحب تپوس نشي کولی، ته چې نن هم ماله د خپل علیم تپوس نشي کولی، ته به د دې نه پس خپله په خبر پوښتنه کوې، ته به د دې نه پس خپل تپوس کوې. ما تاسو ته دا ویل دي، دا تاسو ته منظور هم ویل دي، دا تاسو ته د پښتون وطن هر شهید ویل دي، دا تاسو ته ګیلمن هم ویل دي، دا تاسو ته ریحان زیب هم ویل دي، دا تاسو ته مولانا خان زیب هم ویل دي، دا تاسو ته منیر شاکر صاحب هم ویل دي چې که ملا شوی هم دی وجني، که امي شوی هم دی وجني، که ډاکټر شوی هم دی وجني، که استاد شوی هم دی وجني، که فوجي شوی هم دی وجني، که پولیس شوی هم دی وجني، خو چې نوم د باندې د پښتون پروت دی نو پرېږدي دي نه، پرېږدي دي نه. زه خبرې ډېرې اوږدول نه غواړم. ما دا غوښته چې تفصیلي خبرې تاسو سره وکړم، ځکه چې دلته په دې میډیا ما د یو څو خرو پوسټونه وکاته، او خره چې کوم دی دا خبره په پروپیګنډه باندې بدلوي. خرو دا خبرې په پروپیګنډه مه بدلوئ. دا د ډېرو علماو سربراهو د دې پوښتنه وکئ، د دې د قاتل مطالبه وکئ. په دغه منبر کې ته ناستې، په دغه محراب کې ته ولاړې، چې ته پکې محفوظ نه یې نو زه به پکې څه محفوظ شم چې ستا دفاع نشي کېدی، زما دفاع به څه وشي. دا یو سیریس او سنجیده مسله وګڼئ. د دې نه پروپیګنډه مه سازوئ، د دې نه پروپیګنډه مه سازوئ چې ساقي جان خلاف به پوسټونه شروع کوي، میډیا به ډکه کوي. دا خو ګوره عزت او ذلت خو الله تعالی په لاس کې دی. زما مشهورتیا مه کوئ هسې برناقه چې زما مشهورتیا کوئ او ما پورې نښتې ساقي جان ښکته او ساقي جان پورته. دا مسله سنجیده وګڼئ او د دې پوښتنه وکئ. که نه ګورئ دلته یو سړی هم محفوظ نه دی، دلته یو سړی محفوظ نه دی په پښتونخوا کې. د دې نه پروپیګنډه مه جوړوئ.
چې تاسو به پروپاګاندا جوړه کړئ او ساقي جان ښکته او ساقي جان پورته او ساقي جان داسې دا یو عام سړی نه دی عمل، دا یو علم شهید شوی دی. تاسو تېره ورځ ویل چې علم دی، نو چې علم دی نو د علم شهادت تاسو څنګه په یو کمزوري سړي باندې ورړوئ؟ د دې پوښتنه د ریاست نه وکوئ. ریاسته تېره ورځ ستا صفت کړه، ولې مړ شو؟ دا چا مړ کړه؟ د دې قاتل را پیدا کوي، د دې قاتل غوښتنه وکړئ. زه یې په سر کې غوښتنه کوم، زما تش اواز رسي، زه کلیام تا ته د قاتل نامه اخلم چې ستا قاتل څوک دی خو ته یې نشي اخیستی. ما پرون هم در قاتل نامه اخیستې ده، زه نن هم در قاتل نامه اخلم، زه به 10 کاله پس هم که ژوندی عمره د قاتل نامه به اخلم خو ته یې نشي اخیستی. ټول په شریکه دې وخت کې سیاسي اختلافات، په دې وخت کې پروپاګانډې دا خبرې بالکل سیټ ته کوي، دا مسله سنجیده وګڼئ. پرون خو مفتي منیر شاکر صاحب شهید شوی و، تا هم ویل مردار شه، بل هم ویل مردار شه، بل هم ویل مردار شه، چا هم دا نه ویل چې شهید شو. نن خو زه پرون خو تا زما علم ته مردار ویلو، تا خو زما علم ته مرتد ویلی و، زه نن ستا علم ته شهید ویمه. زه په ښکاره تا څخه کوم چې د قاتل نامه واخله، ته د قاتل نامه نه اخلې، ولې نشي اخیستی؟ زه خو لګیا وم پرون خو تاسو ټولو دا نارې والې چې پلانکی مردار شو، پلانکی ښکته شو. نن خو زه تا ته ستا علم شهید شوی دی، زه دا اقرار کوم چې علم شهید شوی دی او زه د قاتل نامه اخلم، خو ته بیا پروپاګانډه کوې ساقي جان وژلی دی. ما په څه مړ که، زما سې پلرګنۍ دشمني وه، زما سې چې کوم دی لکه ګوره دا که تاسو هر چا ته ووایئ څوک یې رسني. ساقي جان د مرګ سړی دی مړه، ساقي جان چې مرګونه کول دا دله به دلته و، ده به د پردۍ غلامي کول، هلته په پردي ملک کې به پروت وی. مرګونه چې څوک کوي په خپل وطن کې پراته دي. خدای هم غر که د دې نه پروپاګانډه مه سازوئ چې تاسو به پروپاګانډه سازه کوئ. العلم امحق د خبرې په څټ باندې سورېږئ، خدای هم تباه او برباد که، خدای هم ذلیل او رسوا که. پرون د نارې والې وې دا یو لوی علم دی او نن دومره لوی علم شهادت ته په یو کمزوري سړي باندې ورړی. د ریاست نه پوښتنه وکړه، په ځان کې جرأت پیدا کړه او قاتل غوښتنه وکړه ماله زما قاتل را پیدا کړی شي. څونه ملګري دي، په اخره کې بیا هم دغه ویم چې الله تعالی دې ورته نیکۍ هدایت وکړي او الله دې مولانا صاحب شهادت قبول کړي او الله دې وکړي چې دا د پښتون وطن اخرنی عالم شهیدي او د پښتون وطن اخرنی شهیدي. د دې نه پس په پښتون وطن کې نه نور مونږ شهادتونه ورکو، نه مونږ نور خلک د لاسه ورکو، نه مونږه کورونه دغه شانته کې پامال شي، نه زمونږه خویندې میندې نورې سرتورې شي. الله دې وکړي چې زمونږ د پښتون وطن علما ټول په دې مولانا صاحب باندې راپاسي او د ریاست نه مطالبه وکړي چې په پښتون وطن کې ولې جماعت او قرآن محفوظ نه دی. الله تعالی دې وکړي چې زمونږه د هر منبر نه نن د مولانا صاحب په حق کې خبره وشي، نن زمونږه د منبر نه د پښتون وطن په امن باندې خبره وشي، ځکه چې یو عام سړی نه دی شهید شوی، یو لوی علم شهید شوی دی. په کار ده چې د هر منبر نه د پښتونخوا د هر منبر نه چې کم 13 ورځ ساقي جان ته کنځلې شوې وي، الله دې وکړي چې د هغه منبر نه دغه ریاست ته خیره هم وشي او دغه ریاست نه غوښتنه هم وشي او په دغه ریاست باندې نیوکه هم وشي. ټولو ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.